السلام علیکم ګرانو دوستانو ملګرو مینوالو راځئ چې موږ او تاسو نن بیا د انټرچینج کتاب شپږم یونټ پیل کوو. My sister works downtown. زما خور په ډاون ټاون کې کار کوي یا لرې کار کوي. Transportation and the US په امریکا کې ترانسپورت. The top 8 ways to get to work. وایي د کار ته د تللو لپاره اته غوره بهترینه لارې. Drive. لومړی طریقه چې کوم دا هغه د موټر چلول دي. دویم واک قدم وهل. ټیک د بس نیول. ټیک د سبوی لاندې تلل. ټیک د ټرینز د ریل ګاډي نیول. راید د بایسیکل چلول. ټیک ا ټیکسي د ټیکسي نیول. راید ا موټرسایکلز او د موټرسایکل چلول. دا هغه اته غوره لارې دي چې په امریکا کې خلک په دا ډول سره دوی کار ته ځي. د ورځو لاندې درس ته راځو. وایي So check the kind of transportation you use. وایي تاسې هغه ډول ترانسپورت انتخاب کوئ یا چیک کوئ چې تاسې یې استعمالوئ. What are some other kind of transportation? وایي کوم نور ترانسپورتونه وجود لري یا شته دي. Nice car ښایسته موټر دی یا ښایسته موټر. Listen and practice. وایي تاسې غوږ ونیسئ او تمرین وکئ. ایشلی او جانسن دا چې دوه کسان دي دوی خپل منځ کې زبردستې خبرې اترې کوي. Nice car ښکلی موټر دی. جانسن Is it yours? آیا دا موټر ستا دی؟ No. جانسن ورته وایي No, it's my sister is. دا زما د خور موټر دی. She has a new job. دی یوه نوې دنده لري. She drives to work. She drives to work. او دی کار ته په موټر کې ځي. ایشلی ورته وایي Is her job here in suburbs? آیا د دې دنده دلته ده یا وظیفه دلته ده؟ ایشلی ورته جانسن وایي No, it's downtown یا لرې ده. ایشلی بیا ورته وایي My parents work downtown. زما مور او پلار په ډاون ټاون کې کار کوي یا لرې د ښار څخه لرې کار کوي. But they don't drive to work. خو مګر دوی کار ته په موټر کې نه ځي. They use public transportation. وایي دوی عامه ترانسپورت استعمالوي. جانسن ورته وایي The bus or the trains. په بس کې ځي او که په لرګاډي کې. ایشته ځواب ورکوي The train doesn't stop near our house. وایي دغه لرګاډی زموږ کور ته نږدې نه درېږي. So they take the bus. نو دوی په بس کې ځي. لاندې راځو family ته. Peer work جوړیز کار وکړئ. Complete the sentences about Carter family. وایي تاسې دغه جملې بشپړې کړئ د کارټر کورنۍ په اړه. Then listen and check your answer. بیا تاسې غوږ شئ او ځوابونه چیک کړئ. نو لاندې بیا راځو. دا تاسې خپله ډکئ صحیح ده. لومړی پاول یې هسبینډ دی and نو لاندې راځو father and mother د parents دي. son daughters children دا ماشومان کې راځي. brother sister د خور او ورور دي. نو لاندې راځو peer work وایي تاسې جوړیز کار وکئ. who are the people in your family. وایي تاسې په کورنۍ کې د خلک څوک دي. What are their names? What are their names او د دوی نومونه څه دي. My mother name is Angela. زما د مور نوم انجلا ده. And my brother name is my brothers names are David and Daniel. زما د ورونو نومونه دانیال او ډیوډ دي. نو لاندې راځو simple present tense statements ته راځو. I walk to work. I walk to school. یعنې زه مکتب ته په خپلو ځم. You ride your bike to school. وایي تاسې خپل مکتب ته په خپل سایکل باندې ځئ. He works near here. دلته نږدې کار کوي. She takes the bus to work. وایي دې کار ته په بس کې ځي. We live with our parents. موږ د خپل مور او پلار سره ژوند کوو. They use public transportation استعمالوي. I don't live far away from here. وایي زه له دغه ځای څخه لرې نه اوسېږم.
You don't live near here. تاسو دلته نږدې ژوند نه کوئ. He doesn't work downtown. هغه لرې کار نه کوي. He doesn't drive to work. هغه کار ته په موټر کې نه ځي. You don't live alone. تاسو یوازې نه اوسېږئ. And they don't need a car. او دوی موټر ته ضرورت نه لري. نو لاندې راځو. Paul Cottrell is talking about his family. Why Paul Cottrell د خپلې کورنۍ په اړه خبرې کوي. Complete the sentences. تاسو دغه جملې بشپړې کړئ with the correct word form. د ورب په سمې یا صحیح بڼې سره. And then compare with the partner. بیا د ملګري سره تاسو مقایسه یې کوئ. For example دلته مثالونه ډکوو. یو لیوز دی بل لیو دی. نو دلته ګوره قوانین شته چې د هی شي اټ لپاره موږ او تاسې ها افعال د دریم شخص لپاره موږ او تاسې اس ای اس آی اس اضافه کوو. صحیح ده. دلته ګوره موږ او تاسې وایو. په راتلونکي خپرونه کې زه تاسو ته مکمل بحث په ګرامر باندې کوم. تاسې هڅه وکړئ چې زما چینل کې ګډون وکړئ. My family and I live in the suburb. وایي زه او زما کورنۍ په صبر کې ژوند کوي. And my wife and I work near here. او زه او مېرمن مې دلته نږدې کار کوو. So we walk to work. نو موږ کار ته په خپو ځو. Our daughters Emily works downtown. زموږ لور Emily د ښار څخه لرې یعنې په ښار څخه لرې کار کوي. So she drives to work. نو دی کار ته په موټر کې درومي یا ځي. Our son زموږ زوی doesn't drive. هغه موټر نه چلوي. He rides his bike to school. یعنی هغه مکتب ته په خپل سایکل باندې ځي. My parents live in the city. زما مور او پلار په ښار کې ژوند کوي. My mother takes a train to work. زما مور کار ته په ریلګاډي کې ځي. My father is retired. زما پلار چې کوم دی هغه تقاعد شوی دی. So he doesn't work now. So he doesn't work now. هغه اوس کار نه کوي. He also uses public transportation. So they don't need a car. نو اوس راځو لاندې. Simple present tense statements with irregular verbs. I have a car. I have a bike. زه یو موټر بایسیکل لرم. We do our homework every day. موږ هره ورځ خپله کورنۍ دنده اجرا کوو. My parents go to work by bus. زما مور او پلار کار ته په موټر کې ځي. My father has a car. زما پلار یو موټر لري. My mother does a lot of work at home. زما مور په کور کې زیات کار کوي. The bus goes downtown. دغه بس چې کوم دی هغه ډاونټاون ته درومي. نورا بسو لاندې. My parents. So Ashley is talking about her family. Ashley د خپلې کورنۍ په اړه خبرې کوي. And her friend Johnson او د هغه جانسن په اړه. Complete the sentences. تاسو دغه جملې بشپړې کړئ. Then compare the partner. بیا د ملګري سره تاسو را مقایسه کړئ. My parents have a house and suburbs. زما مور او پلار په صبر کې یو کور لري. My mom and dad go down to work. زما مور او پلار ډاونټاون ته کار ته ځي. My parents are very busy. زما مور او پلار زیات مصروفه دي. So I do a lot of work at home. نو زه په کور کې زیات کار کوم. My brother doesn't live with us. زما ورور زموږ سره نه اوسېږي. He has apartment. هغه یو اپارتمان لري. And the city په ښار کې. He goes to school all day. هغه هره ورځ کار مکتب ته ځي. هغه ټوله ورځ مکتب ته ځي. He does his homework at night. هغه خپله کورنۍ دنده په کور کې اجرا کوي. I have a new car, a new friends. زه یو نوی ملګری لرم. His name is Johnson. هغه نوم جانسن دی. We go to the same schools. موږ عیني مکتب ته ځو. And sometimes we do our homework together. او بعض وخت موږ خپله کورنۍ دنده یو ځای اجرا کوو. So tell your partner about your family. وایي تاسې اوس خپلې کورنۍ ملګري ته د خپلې کورنۍ په اړه معلومات ورکوئ. نو تاسې که وغواړئ چې انګلیسي په ډېر ښه ډول سره زده کړئ نو تاسې کولی شئ چې زما په چینل کې ګډون وکړئ او تاسې دا ډول جملې چې کوئ مختلف ډوله یوازې تاسې خپل نومونه ور تبدیل کړئ. نومونه یې چینج کړئ او تاسې د کنورسیشن ته دوام ورکړئ.
نو لاندې راځو دغه په راتلونکي خپرونه کې وایو که تاسې غواړئ چې انګلیسي په ډېر اسانۍ او ښکلي ډول زده کړئ نو زما په چینل کې در سره خامخا ګډون وکړئ تر څو وکولی شئ چې انګلیسي ښکلي او په اسان ډول سره زده کړئ.